دا تاسو ته ښکارېږي داسې قسمه لیکل به تاسو څنګه کوئ. ملګرو دغه ټوله طریقه کار ته د موبایل په سکرین کې درښیمه چې داسې قسمه ویډیو به تاسو څنګه جوړوئ او دا لاس پروسه څنګه جوړوئ او دا لیکل به څنګه کوئ. خو کوشش کوئ چې تاسو لیکل چې کوم دی په انګلیش کې وکړئ. انګلیش لیکل د دې سره صحیح راځي، اردو پښتو هغه صحیح نه راځي. ورځو د موبایل سکرین ته باقي طریقې تر ټولو موبایل په سکرین کې درښیمه. ویډیو مې خوښه شوه د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. د داسې ښایسته ویډیوګانو دپاره زمونږ د یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ، د فیسبوک پیج هم فالو کړئ. ښه ملګرو موږ د موبایل سکرین ته رالو. موبایل په سکرین کې به تاسو یو اپلیکیشن انسټال کړئ، د بینیم په نوم باندې اپلیکیشن دی. زه به تاسو ته دلته کې ومښیم، دا ما سره انسټال هم دی دې ځای کې، او دلته کې به بینیم دا دلته کې رالی، بیا به تاسو داسې اوپن کړئ. چې اوپن مو کړو د دې انټرفیس به داسې راشي. په دې کې تاسو بیا دا مختلف قسم ډیزاینونو کې ما جوړ کړي دي، خو تاسو فرست ټایم به جوړول کوئ نو دا د جمع نشان لر سر کې دی دا به ووهئ. چې دا مو ووهه دلته کې بل سر کې ټایټل لیکلی نیم یور مووي، نو دې کې به تاسو هر قسم نوم لکه مطلب لیکلی شي، هر څه کې لیکئ ولیکئ. او چوز کنوا سیز دغه پکې هم تاسو څه مه کوئ، او لاندې یوټیوب دی دې لپاره هم تاسو هېڅ پکې مه کوئ، دغه صحیح دی که نه. ښه واپس به زه یوټیوب کوم، دی به تاسو کریټ مووي ووهئ. کریټ مووي چې مو ووهله دلته داسې انټرفیس به تاسو ته راشي. دا بینیم واټر مارک چې کوم دی دا تاسو لرې کوئ نو دا تاسو نه پیسې غواړي، که نه لرې کوئ هم دا بغیر د لرې کېدو هم ټیک دی، کار زمونږ کوي. ښه نو اوس به دلته کې راشي کلر به سلیکټ کړئ چې بیا هغه بیکګراوند کې ګرین کلر پکې ولګوئ که نه. ښه دا مې کلر سلیکټ کړ. ښه اوس رالم دلته کې لیکل کومه ټیکس، دلته کې به زه ولیکم خپل نوم به مطلب ولیکم MILOV به ولیکم. ښه تاسو پکې هر څه چې لیکئ بس هغه پکې ولیکئ د خپلې خوښې مطابق. دا چې مو داسې ولیکه نو دا به داسې بره ویسئ تاسو لږه، او بیا یې که غټوئ نو دلته کې 100 چې کوم ځای کې لیکلی شوی دی دیز نه به تاسو دا داسې راغټ کړئ. دا داسې راغټېږي. ښه په دې ځای کې به بیا تاسو دا سیز چې کوم دی، سیز چې تاسو ته کوم ښکاري دا سیز هم تاسو دې نه غټولی شئ. خو سیز کې به تاسو ګوتې نه وایئ، سیز نه بره چې کوم د 0.2.0 دا ښکاري دې را سیز به لږ سیوا کوي. مطلب دلته 2 دی نو دلته کې لیکل ما ډېر وکړه نو په کار ده چې زه 10-15 ته ورسوم که نه. نو په دې ځای به تاسو داسې کلیک ونیسئ، دا به داسې لاړ شي. ښه دا سیز به زه واپس لږ راکم کړم. ښه دا تاسو ته ښکاره شو، مطلب زه تاسو ته هلته کې صرف شو کومه، باقي بیا تاسو په خپل چایس باندې په خپله طریقه باندې څنګه کوئ هغه طریقه باندې کوئ. هلته کې به دا ټیک نشان ووهئ. ټیک نشان چې مو ووهه اوس مطلب دا ویډیو تاسو پلی کول غواړئ یا غواړئ چې مطلب دا تاسو پلی کول غواړئ چې بر سر کې د شیر نشان نه دی خوا ویډیو نشان دی، دا به تاسو کلیک کړئ چې دا په کم کلر کې ده. مطلب دا یې دا زما نوم لیکي. دلته تاسو سپیډ زیاتولی هم شئ، کمولی هم شئ، هر قسم کلر ورته هم چینج کولی شئ. ما ورته دغه کلر ورکړی دی دا تور کلر. مطلب دې ته تاسو دا هینډ یا دا لاس بدلوئ که نه، دا لاسونه دي. مطلب تاسو په کوم یو باندې لیکل کوئ. ما فی الحال چې کوم دی نو دغه باندې کلی دی، په دې باندې تاسو په هر یو باندې بیا کولی شئ. که سور قلم مو خوښېږي، که پنسل مو خوښېږي، دغه شانې هر څه شی. که ټیکسټ ورته بدلوئ هم ورته بیا بدلولی شئ، مطلب بل څه ورته لیکل غواړئ دغې نه علاوه که نه، هر څه ورته لیکلی شئ دې ځای کې نه. ښه دا طریقه کار او باقي د سیو کولو طریقه یې دا ده چې د ویډیو چې کوم ځای کې تاسو پلی کوئ د دې نه چې کوم دی دې خوا د میموري کارډ نشان ورکړی، دا میموري کارډ نشان به تاسو داسې ووهئ. سیو ایز پروجیکټ لیکلی دی دلته به یس تاسو ووهئ. دا ویډیو چې کوم دی بیخي ډایرکټ سیو شوله، لکه کم لوډینګ پکې نه اخلي، ډایرکټ سیو کېږي. او بیا دغه تاسو ویډیو راخلئ او په ان شاټ او دغه شانې په نورو اپلیکیشنانو کې دغه ګرین کلر بیکګراوند لرې کوئ او په خپلو تصویرانو په ویډیوګانې جوړوئ. دا نننۍ ویډیو